په سعودي عرب کې به تاسو خپل د الراجي د اي ټي ایم د کارت پن څنګه چینج کوئ. په دې ویډیو کې درته ښیم چې تاسو به خپل د کارت پن د الراجي په اپ کې دننه څنګه چینج کوئ، یعنی نوې پن به ورته تاسو څنګه جوړوئ. که تاسو نه تاسو د کارت پن هیر وي نو کله چې تاسو په خپل اکاونټ کې په بار باندې غلط پاسورډ ووهئ نو تاسو اکاونټ چې کوم دی هغه بیا ټمپرري الراجي والا بلاک کی. بعضې نیم کسانو نه چې کوم دی د الراجي د اي ټي ایم پن هیر وي نو په بار باندې اي ټي ایم ته ځي، نه پیسې راوځي نه پیسې ډیپوزټ کولی شي. وطنوالو د الراجي د اي ټي ایم پن تاسو په اسانه باندې په اپ کې دننه چینج کولی شئ، نوې پن ورته ایښودلی شئ. په دې ویډیو کې درته دویمه طریقه دا هم ښیم چې تاسو به خپل د کارت ډیټیلز څنګه چیک کوئ په الراجي اپ کې دننه. اکثر ډیر کسان داسې وي چې کارت ته ورک شي یا ته مات شي نو بیا ورته د کارت نمبر کم سی وي کوډ چې هغه ورته نه یاد او نه ورته ایکسپایر ډیټ یادي. نو تاسو اوس په الراجي کې دا هم کولی شئ چې خپل د کارت ډیټیلز په الراجي اپ کې دننه تاسو چیک کولی شئ چې د هغې ایکسپایر ډیټ څه دی، د هغه کارت نمبر څه دی، د هغې کم سی وي کوډ هغه هم تاسو په الراجي کې دننه معلومولی شئ. نو راځئ وطنوالو چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کړو. که ویډیو مو خوښ شي ویډیو د سره لایک شیر کړئ. دې نه علاوه وطنوالو موږ په یوټیوب باندې هم کار شروع کړی دی، هغه در سره لازم سبسکرایب کړئ. که څوک ما سره کانټیکټ کول غواړي زما انسټاګرام ته راشئ، زه به در سره په خپله باندې رابطه کوم. دې دپاره به تاسو خپل الراجي اپ کولاو کړئ او بیا به تاسو په دې ایکسپلور باندې کلیک کړئ. دا ایکسپلور چې دی په دې به کلیک کړئ. دې نه پس به تاسو په دې اکاونټ باندې کلیک کړئ. اکاونټ نه پس به تاسو دوباره په دې کرنٹ اکاونټ باندې کلیک ټیک شو. دې نه پس به تاسو دا انټرفیس شو شي. په دې کې به تاسو په دې ما دا کارت باندې کلیک کړئ. دا چې کم تاسو ته شو کیږي صحیح ده، په دې به کلیک واخلئ. دلته کې تاسو ته اوس ملټیپل آپشن شو کیږي. په دې کې چې کوم دی دایني چینج پن، نو په دې کې تاسو خپل د کارت پن چینج کولی شئ صحیح ده. که د چا نه کارت ورک شي، د کارت دا نمبر ورته معلوم نه یا ورته ایکسپایر ډیټ نه معلوم یا ورته سی وي کوډ نه معلوم نو د هغې دپاره به تاسو په دې باندې کلیک کوئ. په دې ځای باندې په دې چې تاسو کلیک کوئ تاسو به خپل د کارت پن ورکوئ صحیح ده. او ټي پي به نه راځي، سوري. کارت پن چې تاسو ورکوئ دا به لږ شانتې لوډینګ وکړي نو دا تاسو کتی شئ. دا 1 منټ پورې تاسو ته شو کیږي. دا چې کوم دی دا سی وي نمبر زموږ سره شو کیږي او لاندې چې لږ داسې وګورئ نو دا زموږ سره د کارت نمبر دی، دا په کارت باندې چې کوم نوم دی دا هغه دی او دا ایکسپایریشن ډیټ دی صحیح شو. او سی وي کوډ چې کوم دی هغه دلته هم دا شو کیږي. نو که ستاسو نه کارت ورک شوی، ستاسو نه څوک د کارت نمبر یا دا سیزونه غواړي، په بعضې نیم کیسز کې دا په کار باندې راځي نو هغه د دې ځای نه تاسو اخیستلی شئ صحیح ده. اوس به زه دا کراس کړم. دویمه طریقه ما تاسو ته ویلي چې تاسو به خپل د کارت پن څنګه چینج کوئ. نو د هغې دپاره به تاسو په دې چینج پن باندې کلیک کوئ. دا به اګري کوئ. نو دې کې ستاسو نه ستاسو د کارت پن نه غواړي، ډایرکټ تاسو ته وایي انټر یور نیو کارت پن. چې تاسو کوم نوې پن جوړول غواړئ نو هغه به تاسو په دې کیبورډ کې انټر کوئ 2 ځله صحیح ده. یو پیر به انټر کوئ، بیا به دوباره انټر کوئ، بیا به لاندې دلته کې کنفرم کوئ، ستاسو نمبر ته به او ټي پي راشي او ستاسو د کارت کم پن چې دی هغه به چینج شي.